بیلونه بیل نظریات غوره کړي دي او د الله د احکامو نه ګرځېدلي دي د رسولانو د دعوت او د هغوی د بلنې نه یې انکار کړی دی الله تعالی د هغوی مذمت او بدي بیان کړې ده او فرمایي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هغه کسانو چې خپل دین ګډوډ کړی دی ویشلی دی تقسیم کړی دی د نظریاتو د خواهشاتو تابع کړی دی نو دا طبیعي خبره ده چې کله دین د خواهش تابع شي دین د نظر تابع شي دین د فکر تابع شي فکرونه یو نه دي نظریات یو نه دي ریګانې یو نه دي نو بیا به څه کېږي څوک به یوه رای پیش کوي څوک به بله رای پیش کوي څوک به یوه نظریه پیش کوي څوک به بله نظریه پیش کوي څوک به د یوې نظریې تایید کوي څوک به د بلې نظریې تایید کوي چې د دې نه به بیا ډلې جوړې شي وکانو شیعا الله وایي چې بیا ډلې ډلې دي نو لست منهم فی شیء ای پیغمبره ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې د دوی د منهج او په طریقه کې د دوی سره په هیڅ شي کې ته نه په هیڅ شي د دوی په لاره ته نه د دوی په عقیده ته نه د دوی په فکر او په نظر ته نه روان ځکه چې ته په هغه دین باندې چې هغه د وحدت او هغه د اجتماع دین دی هغه دین دی چې د الله تعالی لپاره انتخاب شوی دی هغه دین دی چې په اجتماع په وحدت په یووالي باندې امر کوي هغه دین دی چې انسانان د تفریقو د اختلاف د ګډوډۍ د مختلفو نظرونو پسې د روانېدلو او مختلفو فکرونو پسې د روانېدلو نه منع کړی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الله وی تاسو د هغو کسانو په څېر مه کېږئ چې هغوی ګډوډ وو تفریقې اختیار کړې وي او پس د هغې نه چې ښکاره څرګند سپېڅلي روښانه دلایل او شریعت ورته راغی او بیا یې دین ټوټې ټوټې کړ دین یې په ډلو باندې وویشه ته د هغوی په لار روان نه یې ستا دین هغه دین نه دی ستا عقیده هغه عقیده نه ده هغه د وحدت او د یووالي نه ډکه ده هغه د اجتماع او د عدل نه ډکه ده هغه د الله تعالی په حق باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاو په حق باندې بنا ده هغه د انبیاو د ملګرو په حق په رعایت او لحاظ باندې بنا ده ورونو نو متاسفانه الله تعالی حکمت همدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یهودو کې یو اویا فرقې او ډلې وي په نصاراو کې دوه اویا ډلې او فرقې وي او زما امت به په درې اویا ډلو باندې ویشل کېږي دا کار تکویني دی یعنی الله په تقدیر کې نوشته کړی دی ځکه چې الله تعالی د کوم وخت نه انسانانو پیدا کړي دي نو متضاد قوتونه دي یو طرف ته خیر او بل طرف ته شر یو طرف ته د خیر پیروان او بل طرف ته د شر پیروان او تابعداران دا کشمکش دا مقابله د حق او د باطل په مابین کې د رڼا او د تورتم په مقابله کې دا روانه ده او د الله تعالی په حکمت باندې بنا ده تر څو چې هغه څوک چې رڼا غوره کوي خیر غوره کوي هغوی د هغه چا نه جدا شي چې هغوی په شر پسې روانېږي د ظلمت او د تاریکیو تابعداران دي او په تورتم د ځان دپاره غوره کوي نو درې اویا ډلې به هم په دې امت کې پیدا کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا وایي چې دا ټولې به په اور کې خو مګر یوه نه دا ټولې به په اور کې دا ټولې به جهنم ته داخلېږي دې ټولو ته به عقوبت او سزا ورکول کېږي خو
نجات می دور نه به خلاصیږي چونکه د دې ټولو ډلو ذکر مقصود نو او خلاصه په همدې کې راټولېدله چې او مقصدي خبره همدا وه چې سړی هغه ډله وپېژني چې هغه د نجات والا ډله ده د اور نه د خلاصېدو ډله ده نو صحابو پوښتنه وکړه چې هغه ډله به کومه وي چې دا ټولې به په اور کې په درې ډلو کې او دا یوه ډله به د اور نه بچ کېږي خلاصېږي به نجات مومي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دغه ډله هغه ده چې زه په کومه لار روان یم زما ملګري په کومه لار روان دي او په هغه طریقه باندې چې څوک رواني هغه ډله به د اور نه خلاص وي هغه ډله به د اور نه نجات مومي دا نورې به جهنم ته داخلېږي بل روایت کې راځي چې دا هغه ډله ده چې الجماعه هغه ډله چې د مسلمانانو ډله ده هغه ډله چې د حق ډله ده هغه ډله ده چې مسلمانان په کومه لار روان دي د کتاب او سنت پرې روان دي او د حق منونکي نورونو همدغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا سپېڅلی شریعت راوړو د الله کتاب پرې نازل شو او په خپلو مبارک ویناګانو او عمل سره یې خلکو ته دین وښوده نو لږ وخت رانه تېر شوی نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه سفر وکړو او خلافت د ابوبکر رضی الله تعالی عنه لاسته الله تعالی هغه خلیفه وګرځوو او بیا په هغې پسې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه او بیا په هغې پسې عثمان رضی الله تعالی عنه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په وخت کې فتنې وې خو داسې فتنې چې خلک د دین نه واخوتل ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغوی سره جنګ وکړ او هغوی حق لارې ته راوبلل څوک چې چا چې حق ومنه توبې ویستلې او چا چې ونه منه د هغوی سره یې جنګ وکړ هغې یا ووجل او یا یې سخت وکړل عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه هم دغسې لس کاله او څو میاشتې د خلافت دوران د فتوحاتو د مسلمانانو د کامیابۍ د اسلام د دینو د خپرولو په مختلف روم او پارس او هغه ماڼۍ د کفر هغې راونړولې د مجوسیانو دولت چې د اور عبادت پرې کوو هغه یې ختم کړ او الله تعالی پرې د حق او د باطل تمیز راوسته بیا د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دور راغی په هغه وخت نه فتنې شروع شوې او ځینې خلک را پیدا شو چې په عثمان رضی الله تعالی عنه باندې بې ځایه اعتراضات وکړل هغه چې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه شهید شو او د هغې نه وروسته فتنو زور وکړو او ډلې پیدا شو دا و چې علي رضی الله تعالی عنه خلافت په لاس کې واخیسته د مسلمانانو په اتفاق د حل او عقد په اتفاق باندې هغه خلیفه وګرځېده د مسلمانانو قیادت او رهبري د هغه په لاس کې شوله او په هغه وخت کې نورې ډلې را پیدا شوې چې هغوی په ظاهره کې د علي رضی الله تعالی عنه سره د محبت دعوه کوله خو په حقیقت کې هغوی اسلام ختمول غوښتل پوه شو چې اسلام ترقي وکړله پوه شو چې اسلام غالب دی پوه شو چې اسلام فتوحات فتحي او کامیابۍ نصیب شوي هغه غټ غټ قدرتونه په ظاهري قوت باندې چې خلکو ته معلومېدل چې روم او فارسو د هغوی ماڼۍ هغه راونړېږي مسلمانان مختلفو منطقو ته ورسېدل د اسلام رڼا خپره شوله پلوشۍ خلکو ته ورسېدې